د کندوز امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت امنیتي پولیسو په تیرو 40 ساعتونو کې د 2 ښځو په ګډون 6 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولي دي. په نیول شوو کسانو کې 4 تنه د اخلاقي فساد او 2 تنه بیا د غلا په تور نیولي او اوس مهال تر ګرویګونو لاندې دي. د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې عمومي مدیریت لخوا د کندوز ولایت په مختلفو ساحو کې 6 کسه مجرمین نیول شوي دي، 2 زنانو په شمول باندې 4 د دې نه فساد اخلاقي په تور باندې نیول شوي دي او 2 هم د غلا په تور باندې نیول شوي دي. دغه نیول شوي مظنونین به د لومړنیو په پلټنو نه وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. له بلې خوا نیول شوو کسانو د لومړنیو څېړنو پر مهال پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او زیاتوي چې بیا به په یادو ناوړه کړنو فعالیتونو لاس پورې نه کړي. نام آمده است از قندوز هستم، تبدیل به سرقت مرا ذبیح الله هستم، ایالت قندوز مرا با اتهام فساد اخلاقی مرا دستگیر نموده. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت را په دې خوا هیواد کې امنیت په بشپړ ډول خوندي شوی او د جنایي جرمونو کچه 0 ته راټیټه شوې ده.